د پاکستان نن بده ورځ چې کومه ده نه دا د کلونو سفر دی. دا هغه غلطۍ دي چې د پاکستان د ازادۍ نه پس ډېرې زر شروع شوې وې. د پاکستان یو بدقسمتي دا ده چې دلته د خپلو غلطو نه سبق نه دی اخیستی شوی، بلکې هغه شوې غلطۍ بیا بیا ریپیټ کړې شوي دي. د ازادۍ نه صرف یو هفته پس په 22 اګست باندې د پښتونخوا الیکټډ حکومت چې د ډاکټر خان صاحب کوم حکومت نه هغه لرې کړی شو، ختم کړی شو. دا وایي د پاکستان د آزاد پاکستان لومړی دومره غټه غلطي وه چې د دې نه پس په پاکستان کې د حکومتونو د ختمولو دغه لړۍ چې کومه ده دا ونه درېده، بلکې تر اوسه پورې جاري ده. او دغه خبره هم صرف دا نه وګڼي چې د ډاکټر خان صاحب حکومت لرې شو، بلکې د دې نه پس د ډاکټر خان صاحب چې کوم تنظیم سره خدای خدمتګار تحریک سره هغې سره تعلق لرو، هغې باندې پابندي لګول او د هغې هغه جیلونه خوړل، نو تر اوسه پورې هغه په پاکستان کې په سیاسي پارټو باندې پابندۍ هم لګي او سیاستدانان جیلونو ته ومچولی شي. نو خبره داسې وه چې د ازادۍ نه صرف یو هفته پس د پاکستان مرکزي حکومت د پښتونخوا دغه حکومت چې د 1946 په ټاکنو کې په الیکشن کې هغې الیکشن ګټلو حکومت ته راغلي، مرکزي حکومت د خوا نه صرف او صرف په دې وجه باندې لرې کړی شو چې دوی پاکستان سره وفادار نه دي. نو پته نشته چې دا څنګه د پاکستان حکومت دومره زر په دې نتیجه باندې ورسېده چې دومره غټ ګام یې پورته کړو او دا نتیجه یې اخذ کړه چې د خدای خدمتګار تحریک یا د ډاکټر خان صاحب حکومت چې دی دا پاکستان سره وفادار نه دی. د هغې نه پس بیا د خدای خدمتګار تحریک مشر چې کوم باچا خان نه هغه د پاکستان د لومړی دستورساز اسمبلی رکن جوړ شوی و. هلته کې چې تقریر وکړو نو په تقریر کې ومووي چې څه کوم موږ د هندوستان د تقسیم خلاف وو، خو ولې موږ د پاکستان خلاف نه یو او موږ پاکستان حمایت کوو، د پاکستان سره وفادار یو. بیا د هغې نه پس باچا خان وایي قائد اعظم سره په کراچۍ کې ملاقات وکړو. د هغې ملاقات نه پس جناح صاحب وایي پخپله وایي چې زه د باچا خان د طرف نه مطمئن یم. د دغې اطمینان د ازادۍ نه پس بیا چې کوم دی یو پیرې ته حالات خراب شو او په 15 جون 1948 باندې باچا خان، ولی خان د خدای خدمتګار تحریک نورو مشرانو او کارکنانو سره جیلونو ته واچولی شو او په خدای خدمتګار تحریک باندې پابندي ولګولی شوه. نو د دغې نه په پاکستان کې په سیاسي ګوندونو باندې او په تنظیمونو باندې د پابندۍ هغه لړۍ شروع شوه. او بیا دا هم نه چې کله په 12 اګست باندې د خدای خدمتګار تحریک او د تنظیم دغه کارکنان چې کوم پښتانه چې کوم دوی د چارسدې په بابړې په مقام کې یو ځای ته راجمع شو او هلته کې د احتجاج کو د خلاف احتجاج د حکومت خلاف احتجاج په څه باندې په دې باندې چې د دوی مشران جیلونو ته اچولي او دا په تنظیم ولا پابندي لګولې وه. نو دغه احتجاج حکومت برداشت نه کړی شو او د قیوم خان حکومت چې قیوم خان د پښتونخوا وزیر اعلی د هغه د طرف نه پولیس ته اډر ورکړی شو او پولیس وایي په دغه معصومه چې کوم پښتانه نو په دوی باندې سټریټ فایرنګ وکړو، نیغې ګولۍ پرې وچلولې او په هغې کې په سوونو باندې پښتانه مړه شو. پښتانه څومره مړه شوي دي په هغې کې سخت اختلاف دی. زموږ دپاره یو ځان هم چې کوم دی قیمتي دی، که یو کس هم مړ شوی دی خبره د څومره نه ده چې څومره مړه شوي دي، خبره د دې ده چې دغه دومره غټ ظلم په آزاد پاکستان کې وشو چې دا څنګه آزاد پاکستان و. دا خو که د انګریز په وخت کې په کیسه کې په پښتنو باندې ګولۍ چلیدي یا د په ټکر مردان کې په پښتنو باندې ګولۍ چلیدي، نو یو خبره ماینډ ته دا راتله چې خدای خدمتګار تحریک د انګریز پر ضد باندې د پښتنو د وطن د ازادۍ لپاره تحریک چلی، نو لہذا ځکه په انګریزانو باندې بد لګي. خو دلته کې په آزاد پاکستان کې داسې قدم پورته کول او په خپلو خلکو باندې ګولۍ چلول او بیا د هغې نه پس دا هم نه وایي قیوم خان په چوکیادګار پېښور کې په خلکو ته تقریر کې دا ووایي چې دوی دې شکر وباسي چې پولیس سره ګولۍ ختمې شوې، ګینې یو کس پکې هم بچ نه ته او بله ورپسې دا خبره هم وکړه چې دا واورئ دا د مسلم لیگ او د قیوم خان حکومت دی، د انګریزانو حکومت نه دی. نو مطلب دا دی چې د پاکستان د طرف نه موږ ته دا وویل شو چې د پاکستان په دې ملک کې په تاسو سره د انګریز نه لږه سخته رویه اختیارولی شي. ورسره دا هم ووایي چې زه به د خدای خدمتګار تحریک او د دې خلکو چې کوم دی نوم او نښه ختموم، خو په زور باندې چې کوم دی نه پاټۍ نه ختمېږي، تنظیمونه نه ختمېږي. نن په پاکستان کې په پښتونخوا کې د قیوم خان نوم اخیستو والا څوک نشته، خو د باچا خان او د یا د خدای خدمتګار تحریک د نوم اخیستو والا ډېر دي، بلکې هر تېرېدونکي ورځ سره پښتنو ته د باچا خان د عظمت پته لګي. بله ویډیو کې به د پاکستان د دغې حکومت او د ریاست په دې غلطو باندې په بله غلطۍ باندې خبره کوو. د الله په امان.